د ایران پولي د څیرمه په سلګونو ځانمرګي بریدګر د اوبو پر سر د ایرو لاندې د بل اور کړکېچ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. دا د مطلب پوره جزئیات را سره دی ویډیو کې وګورئ او کو چیرې مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت خبرونو مطالعه لپاره در سره سبسکرایب کړئ. بلومبرګ خبري اژانس د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو د کړکېچ له کمېدو سره اسلامي امارات د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي له ګواښ وروسته د ایران پولي د څیرمه زرګونه سرتیري او سلګونه ځانمرګي بریدګر لیږلي دي. دغه خبري اژانس د ایران او اسلامي امارات ترمنځ د کړکېچ په اړه په یو تفصیلي راپور کې لیکلي چې له ډیپلوماټیکو اړیکو سربیره اسلامي امارات د ایران سره د جنګ لپاره چمتو دي. د تېرې مې میاشتې په لومړیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي اسلامي امارات ته خبرداری ورکړې وه چې د هلمند سیند له اوبو د ګډې استفادې په اړه 50 کلن تړون ته غاړه کېږدي او د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق دې ورکړي. کو داسې ونه شي نو بیا ګیله ونه کړئ چې موږ ته مو نه ویلي. دغه خبرې د اسلامي امارات له ځینو غبرګون سره مخ شوي دي او د اسلامي امارات ویان د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره زیان پېښوونکي بللې وې. د بلومبرګ په راپور کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ایران ولسمشر ته د اسلامي امارات د یوه غړي د مسخره کوونکي ځواب یادونه هم شوې چې رئیسي ته یې په یوې ژېړې بوشکې کې د اوبو د ورکړې وړاندیز کړی و او ویلي وو موږ مه ویروئ. ژېړه بوشکه د اسلامي امارات د بمي چاودنو او ځانمرګو بریدونو نښه ده. بلومبرګ لیکلي دي چې د اوبو پر سر کړکېچ د سرحدي شخړې لامل شوی و. دا نښته د ایران د ولسمشر له ګواښ یوه اونۍ وروسته د نیمروز ولایت او د سیستان بلوچستان ولایت پر پوله رامنځته شوه چې په پایله کې 2 ایراني پوله ساتونکي او یو اسلامي امارات پوځي وژل شوي وو. له دې وروسته د اوبو پر سر د رامنځته شوي کړکېچ د حل لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې پیل شوې او دواړو خواوو اعلان وکړ چې دوی غواړي یاده ستونزه په ښه نیت حل کړي. خو د بلومبرګ په وینا له ډیپلوماټیکو اړیکو او خبرو سره بیا هم اسلامي امارات د جګړې لپاره چمتو دی. یاد خبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله لیکلي دي چې اسلامي امارات د سلګونو ځانمرګو بریدګرو په ګډون زرګونه وسلوال چې په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سنبال د ایران پولي د څیرمه انتقال کړي دي. بلومبرګ د امنیتي دلایلو له امله د خپلو سرچینو نوم نه دی اخیستی خو لیکلي دي دا معلومات چې اسلامي امارات له ایران سره جګړې ته آماده کړی دی که ردي او که نه.